دا ورور تپوس کړی دی، وایي بعضې کسان قرآن کریم آیتونه ولیکي او بیا هغه په اوبو کې واچوي او هغه څکي، یعنې هغه سختونه کوي، سختونه ورته وایي. نو دغه طریقه کول دا څنګه دي چې یاره قرآن کریم آیتونه ولیکي او بیا په دې طریقه باندې هغه استعمالوي د علاج لپاره، نو د دې څه حکم دی؟ جواب دې مسئلې دا دی چې مختصر به ده ووایو چې غوره طریقه خو هغه ده کوم رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل ده. رسول صلی الله علیه وسلم به چې بیمار دمو په داسې دم اچو، او یو صحابه کرام وخت کې هم داسې چې یو بل باندې به دمونه اچل، یا به خپل ځان دم، غوره خبره ده چې خپل ځان سړی دم کړي، یا خیر بل څوک پې دم واچوي، قرآن کریم کوم آیات پې ووایي، کوم ځای درد کوي یا کوم ځای باندې تکلیف وي هغه ځای وله دم کړي. نو دا ښه طریقه ده. خو که یو څوک دا ولیکي هغه سختونه جوړ کړي، نو انشاءالله په دې کې هم څه خبره نشته دی. دا ابن قیم رحمه الله زاد المعاد څلورم جلد کې دا خبره ذکر کړې تفصیلي، او هلته بعض صحابه کرامو عمل نقل کړی دی، ابن عباس رضی الله عنه او دغه شانته نورو ابن عمر رضی الله عنه عمل هم په دې کې دی، او په دې کې به نورو سلفونه د علماو هم نقل دی، لکه ابو ایوب د ابو قلابه د هغې نه نقل کړی دی چې هغې دا کار کړی او د هغې عمل یې نقل کړی دی، او داسې نورو اقوال په دې کې شته دی. نو که یو سړی په دې طریقه باندې عمل وکړي او د آیتونه ولیکي او استعمال یې کړي د علاج دپاره، نو انشاءالله بیا په دې کې هم څه حرج نشته دی. والله اعلم.